د تیر جمهوریت یو قماندان صاحب سیلاب په نوم باندې تاسې د چهرې سره د مخ سره اشنا سئ چې په سوشل میډیا باندې ډېر راځي. خپل ګران وطن افغانستان ته تللی، د خپلې مور غېږې ته تللی، خپل کلي ولس ته تللی، خپل دوستانو ته تللی، خپل افغانستان ته تللی. الله دې وکړي چې دا شان ډېر افغانان خپل افغانستان ته لاړ شي او خپل وطن وګوري او په خپل وطن کې چکر ووهي. او الحمدلله سږ کال ډېر زیات افغانان الحمدلله خپل وطن ته لاړل. ګورئ افغانان ورونو، سیاسي اختلاف په خپل ځای که د تاریخ سره څوک لري، مګر د افغانستان په تګ کې زموږ او ستاسې باید کردار وي، باید په دې باندې غږ وکړو په افغانانو. ځکه که زه ځم وطن ته که ته ځې که بل ځي، ګوره دوه فایدې دي. یو خو دا شوه چې زه خپل وطن ته لاړم، خپل مور پلار وروڼه فامیل مې وکړو، خپل وطن هم وکتو، ځکه زموږ زړه خو په وطن کې دی. بل دا دی چې موږ هلته $1000 مصرفوو، $2000 مصرفوو، $3000 هر څومره چې مصرفوو، خو عام ولس عام افغانانو ته چې پیدا رسېږي. ځکه زه جامې ځان ته کوم، کپړې اخلم، درځي ته وروره ګنډل کېږي، وروره وچه میوه اخلم، قسم نه غوښه اخلم، نور په ټکسي کې ګرځم، هوټل استعمالوم. خو دغه ټول چې راجمع کړي، دغه ټوله فایده چې ده وطن ته ده که نه. او که زه د لاړ شم خارج ته، نور هېوادونو کې چکر یووم، خو پیاده خو مې خارج ته لاړه، نو ولې خپل وطن ته نه ځو؟ نو قماندان صاحب سیلاب دی، الله ډېر عمر ورکړي. افغانان وروڼو، بعضې افغانان دلته کوشش کوي چې دلته داسې منفي تبلیغات وکړي چې وطن ته خلک لاړ نه شي. اول ته چغې وایي چې یاره وطن کې فقر دی، خو د فقر د خلاصېدلو لاره یو دا ده چې چکرو ته خلک لاړ شي افغانستان ته. لکه څنګه چې سویزرلینډ ته خلک ځي، مهربانه ټول اقتصاد یې په چکرو پیسو باندې جوړ دی. نو ولې موږ خپل ګران افغانستان ته ولې باید په دې باره کې موږ تاسې مبارزه وکړو، تبلیغ وکړو، خلکو ته یو ښه میسج ورکړو د افغانستان. نو قماندان صاحب سیلاب ده، الله دې خوشحاله لرله او داسې میسجونه ورکړه، داسې ویډیوګانې جوړې کړه چې دا هغه وطن و چې 3 کاله مخکې دلته د وینو سیلابونه روان وو. دا هغه وطن و چې 3 کاله مخکې دلته د باروتو بوی و، اوس الحمدلله د ګلانو بوی دی، اوس دا خبرې نشته. نو زم درته خوشحاله شم ستا په لیدو باندې چې تاسې هلته وطن ته تللي یاستئ. وګرځئ په ټول افغانستان کې وګرځئ، حقیقتونه د خپل وطن د خپلو افغانانو ته وښیوئ. که مشرقي ته لاړئ، ننګرهار د ګلو ښار ته، او بیا زموږ ولسوالۍ کامې ته لاړئ، نو د کامې ګوړه او شیریخ ستاسې په خدمت کې دی. او څه ناڅه انشاءالله چې ښوروا هم تاسې له پخه کړو، زما له طرف نه تا ته دعوت هم دی. که ملګري د سره هم قنداریانو خبره مولا دې راوله، ډېر زیات خوشحاله شوم چې ته وطن ته لاړې. او الله دې وکړي چې داسې نور افغانان وطن ته لاړ شي، خپل وطن وګوري. تر څو پورې به موږ په خارج کې یو، تر څو پورې به صاحب مهربانه دا طالب به 20 کاله پورې به حکومت وي، موږ به 20 کاله دلته وروره په خارج کې ناست یو، هغه سره به دښمني او کنځلې او بدې ردې به خپل وطن او مور او پلار به رانه پاتې وي. نه، دا غلطه لار ده. باید دې ځوانانو ته موږ دا انرژي ورکړو او دا اعتماد ورته ورکړو او دا تشویق وکړو چې خپل وطن ته لاړ شي او هلته خپل وطن کې چکر ووهي، خپل مور او پلار هم وګوري او یو 2 روپۍ مصرف کړي، عام ولس ته پیدا ورسي. الله سپارم، ښه ولرئ قماندان صاحب، خوشحاله شوم چې وطن ته